ژوند او زده کړه. په خاورو کې زر. درنو اوریدونکو زما نجیب نجات سلامونه او نیکی لی ومنئ. تاسو له بي بي سي رادیو نه په خاورو کې زر اقتصادي خبرونه اورئ. لومړی به کمپیوټر روښانه کړم. څه فکر کوئ؟ آیا په کمو پیسو هم کولی شو چې کاروبار وکړو؟ په دې کې داسې یو شی دی چې کم سرمایه غواړي او په کمو پیسو دا جوړېږي او کار یې ښه ده. په دویمه برخه کې د داسې چا خبرې لرو چې په پیل کې یو دکان درلود خو اوس یې بل دکان هم جوړ کړی دی. دکان وړاکۍ و نو ضرورت په دې و چې موږ بل دکان ونیسو، تقاضا د مشتري زیاته وه موږ سره. دا چې د دې سړي د بریالیتوب راز په څه کې دی، نورې خبرې به وروسته واورو. کیسه هم مه هېروئ. یا شمېر کسان چې کله په یوه برخه کې کاروبار یا تجارت پیلوي نو تاواني کېږي. له همدې سببه ډېر ژر له کاروبار نه زړه توري کېږي او کار پرېږدي. خو یا شمېر داسې کسان هم شته چې کله په کاروبار کې تاوان وکړي نو نه یوازې دا چې زړه تورن کېږي نه، بلکې د حل لارې چارې هم ورته لټوي. دوی مختلفې لارې چارې ازموي، نویو سنجشونو ته پام کوي څو له یوې خوا له بیکارۍ څخه ځان خلاص کړي او له بلې خوا ګټه وکړي. دا چې څنګه زما همکار جاوید اوربل همداسې یو کس موندلی او خبرې ورسره کړي. خبرې په دې سي ډي کې دي، په ګډه به واورو. په خاورو کې زر اقتصادي خپرونې درنو اورېدونکو، زه د یوه داسې څرخ مخې ته ولاړ یم چې مختلفې زنګوګانې لري او په دې زنګوګانو کې بیا ماشومان زانګي. غواړم د دې سیار څرخ یا زنګوګانو له مسؤل کس سره خبرې وکړم. کېدای سي لومړی خپل ځان راته معرفي کړئ. زما نوم میرویس دی، د لغمان د ولایت یم او اوسېدونکی د کابل یم. څنګه مو دې ته پام سو د سیار څرخ یا زنګوګانو ته چې دا کار شروع او له دې لارې ګټه وکړئ؟ دغه کار خو داسې زما ذهن ته راغی چې د مهاجرت په وخت کې لاړو، هلته مو ولیدل چې دغه پارکونه و، دغسې د اطفال بازي شیان و. نو کله چې کابل ته راغلو په دې ځای کې د یو څو ورځې له خاطره لاړو، مزدوريګانې مو هغه مزدوريګانې مو کله و کله نو، بیا راغلو دا اسپکونه مو جوړ کړل. په دې اسپکونو کې مو کار کول تقریبا 6 کاله او که 5 کاله. بیا دلته سرسبزيګانې نه و، په دې ځای کې ونې کېنول، سرسبزيګانې وکړل. بیا موږ ته جواب ورکړ چې دلته تاسې دې ځای نه لاړ شئ او موږ دلته پارک جوړوو. او موږ بیا لاړو دې ځای نه. چې لاړو بیا څو ورځې وزګار وو، بیا هم د ذهن کې مو وګرځېدل چې دا خو دې ځای کې نه کېږي او دا یو شی جوړ کړه چې رابه ولري چې د کوڅو ته یا په هر ځای کې دا لاړ شي. پارک کې چې جواب راکړه داسې نه چې خفه شوم یا مایوس شوم، دا مې سوچ کې راغی او فکر مې وکړ چې یو بل شی جوړ کړم چې دا رابه ولري یا ټایرونه ولري چې دا هر سیمې ته هر ځای ته لاړ شي. همدغه چې دا چرخ مې بیا جوړ کړه. دا کار مو له کومه ځایه شروع کړئ او څومره وخت به کېږي چې دا کار کوئ؟ په لغمان کې چې دلته کار کسبم نو دهقاني و، دهقاني م کول. کله چې د هغې نه راغلو دلته دغه جوړ کړو اسپکونه، او چې کله اسپکونه ختم شو بیا دام جوړ کړو. تقریبا زما په دې کې کېږي 12 کاله به داسې کېږي. اول مودې چې راغلو نو مزدوريګان م کول، هغه مزدوري کې کله و کله نو، بیا ژمی راغی په موږ مشکلات راغی. نو مزدوري نه کې بیا چې دغه فکر مو وکړ چې دا کار کله شته کله نشته، مزدوري وام خسته دام جوړ کړو. د کار په شروع کې خو دا ویره یا ډر نه و در سره چې تاوان به وکړي؟ نه ان شاء الله داسې ډر را سره نه و چې زه په دې کې تاوان وکړم یا څه ضرر راته ورسېږي. ځکه چې زه پوهېدم چې په دې کې داسې یو شی دی چې کم سرمایه غواړي او په کمو پیسو دا جوړېږي، کار یې ښه ده، بېکار کېږي. نو ځکه مې دا انتخاب کړو، دا مې جوړ کړ ځان ته. د دې څرخ یا زنګوګانو په جوړولو به څومره مصرف سوی وي؟ تاسو چې دې ته ګورئ دې چرخ ته اکثر شیونه د ګاډر دی، آهن ګاډر دی او داسې د عین چادر دی، 15 چوکۍ لري. دام په پلسکار باندې جوړ کړی ده، 4 عرابې لري، د هر چوکۍ بیل بیل رنګونه لري او دا ټول ټال مصرف یې 4,000 افغانۍ ماته تمام شوی ده. که دا راته وایي څنګه معلوموي چې هغو ځایونو ته ولاړ سي چې هلته ته ډېره ګټه وکړي او پر وخت ځان ورسوي؟ زه خو ډېر ځایونو ته ډېر منطقې ته ګرځم په دې کې، بیا هغه ځای ماته خود په خوده معلومیږي چې مکتب مخې ته په دغه ټیم کې دا مکتب کې کار ده او په دغه ورځ کې مثلا جمعې په پارک کې ښه کار ده. او داسې د نوي کال ورځ دي چې تفریح نادرخان کې یا شاه شهید کې دې ځایونه کې د اختر ورځې هلته د جمعې ورځو پارکونو کې بیا د بلاکو منځ کې یا د کوڅو منځ کې ګرځو، هلته کار کوو. په مختلف ځایونو ته ځو
کالي کې ډېری خپل کار مې ده او هر وخت دا کوي شم چې په کار وکم پارک کې چې پرې نه خطلو د سیو فکر مې وکړ چې ډېر پیسې خلل چې په دکان جوړ کم یا بل څه کاروبار په وکم نو ځکه دې ته مې مخه ک او دای مې جوړ ک چې دا یو لږ سرمایه لږ پیسې غوړي دغه طریقه دای مې جوړ ک او دغه بکار شو. اوس کدي پښتني تر سم چې یو ورځ چې کار وکي څومره پیسې لاس ته راوړلای سي؟ مخکې خو منطقو کې خو فارکونه نو د بازي دغه نو کله سامانونه نو غازونه نو چرخه کې نو دا شان نو ټولنه نو هغه خو 1200 ولسوه 1500 تر 2000 پر د سیم کار کوم. اوس دا پارکونه جوړ شو او دا ټولنه جوړ شو چرخه کې جوړ شو د ساتري شان جوړ شو اوس نو زمونږ په کاروبار باندې ډېر برخه کړه دا هغه ځای کړې موږ په کاروبار باندې اوس دا شاینه جوړ شوې دي ځکه چې دا ماشومان هم زی اوس نو ورځ کې 600 و تر 500 300 دا ګټو. دا ګټه چې تا یاد کړل دا د کور کرایه او نور مصارف ته ځواب ویلای سي؟ ماشومان مې دی یو مشر لور مې نه کلان دا غزي مکتب ته دی غي خرچه ده د مونږ دلته خرچه ده د کور کرایه ده دا سیده بس شکر د تیری کې په دغه ژوند کېږي شپې سبا کېږي ورځې بیګا کېږي د شکر ده په دغه کار باندې. د احمد میرویس خبرې خو مو واورېدې چې په 24,000 افغانۍ د ماشومانو لپاره ګرځنده زنګو یا چرخ سیار جوړ کړی بو او د کابل ښار په مختلفو سیمو کې کار کوي. لندن آی یا د لندن سترګه چرخ فلک د اروپا تر ټولو لوړ چرخ فلک دی. کمپیوټره دا چرخ څومره لوړوالی لري؟ 115 متره لوړ دی. هو دا خو په رښتیا چې ډېر لوړ چرخ دی. اوس به د خبرونې دویمې برخې ته راشو. د داسې چا خبرې لرو چې د یو دکان له ګټې نه دویم دکان هم جوړ کړی دی. د نړۍ د خوراکي توکو تر ټولو لوی زنجیره‌ای سوپرمارکیټ په امریکا کې دی. ډېر ښه کمپیوټره. په دې اړه به نور معلومات وروسته وړاندې کړو خو اوس هم زما د همکار مرکه به واورو. د بي بي سي رادیو درنو اوریدونکو په کابل ښار کې د خوراکي موادو د یو دکان مخې ته ولاړ یم. دا دکان چې ګورم زه ډېر مختلف شیان پکې دي. د دې دکاندار سره خبرې کول غواړم. کیدای شي لومړی تاسو خپل ځان معرفي کړئ؟ د ما نوم عبدالظاهر غفارزوی. زه د کابل په ښار کې خوراک فروشي دکان لرو. زه چې دلته ګورم دا دکان تازه جوړ شوی دی. داسې ښکاري چې اول دا دکان کوچنی و اوس لوی شوی دی یعنی د څنګ دکان مو هم ورسره یو ځای کړی دی. څنګه مو فکر وسو دې کار ته؟ دکان وړکی و نو ضرورت په دې و چې موږ بل دکان ونیسو تقاضا د مشتري زیاته وه موږ سره. له دې دپاره موږ دکان غټ کړه. دوم دکان په ایجاد په دې سلو چې په یو دکان هم سې لرودل مشتریم فضل د خدای زیات و په هغه کې هم نسو کولی سي هر رقم جنس موږ سره یي. بیا هغې نه بعد کوم جنس مشتري تقاضا لرودل هغه په مارکیټ کې نه و. بیا موږ په دې کوشش کې سلو چې باید مشتري کوم جنس له موږ نه غواړي هغه جنس باید موږ سره یي. بیا موږ په دې تقاضا چې موږ خپل ورور سره مشوره وکړله 6 میاشتې 7 میاشتې په دې چورت کې موږ اوس موږ د خپل د څنګ دکان ونیسو دې کې د جنس زیات کړو. نو په دې باندې موږ بیا کامیاب شولو چې دا دکان موږ ونیو د کوم جنس مشتري تقاضا لرودله دغه جنس موږ هم مشتري ته په دې دکان کې پوره کړ. اوس فضل د خدای سي مشتري هر جنس ضرورت لري موږ هغه جنس لرو مشتري ته ورکو. دا سنجشمونو بیا څنګه وکړي چې دکان لویږي نو ورسره خو ډېرې سرمایې ته ضرورت دی او باید دکان ته ډېر شیان هم راوړئ. په سنجش هم ډېر زیات و تقریبا 6 میاشتې 7 میاشتې موږ په دې چورت باندې و چې دغه دکان موږ ونیسو ګټه لري که تاوان لري. خو بیا په دې موږ ورونو سره په مشوره سولو چې موږ دغه د مشتري تقاضا موږ نه ډېره ده او په دې وړوکي دکان کې چاره نه کېږي چې غواړو د څنګ دکان موږ ونیسو. نو په دې باندې بیا موږ اوس وتوانېدلو چې موږ د دکان د څنګ ونیوه د کوم جنس زیات نو مشتري ته موږ راپوره کړی فضل د هغه د یو دکان کې مخچالونه کمل دي دکان کې خچالونه زیات سول کې کلچه پریمانه کړله وریځې زیات سولې نور لوبیا نخود وچه میوه سوله چاکلیټ د شان زیات سول. اوس د مشتریانو مشکل رافه شوی ده. کوم وخت نه موږ دوم دکان یو موږ په دې چورت باندې هم کېدلی چې دا تاوان دی په کاروبار کې هم تاوان ستا هم ګټه ده خو فضل د خدای د سي په تاوان باندې نه مخکې سوي په ګټه ده. بیا نو هم په دې سي کومه سایه کې موږ دکان دلته کړی د مشتري تقاضا زیاته ده نو په دې هغه به وتوانېدلو چې دوم دکان سي د مشتریانو مشکل حل سي. چې شي موږ نه مشتریان غواړي بیا مغه مشتری ته ما یو ورځ بعد 2 ورځې بعد هغه جنس ورته راپوره ورکوي. موږ دا سنجش لرو چې موږ نه مشتری غوښته هغه په دې مارکیټ کې نه پیدا کېد نو ضرورت دا چې موږ دوم دکانونه سو چې کوم جنسونه موږ سره په مارکیټ کې نه ول هغه موږ راپوره کړی د مشتریانو مشکل عمل کړ.
که اوس د دې پوښتنې ځواب راکړي چې په دکاندارۍ کې تجربه یا کاري سابقه مهمه ده که نه ده؟ کاري سابقه چې په دکانداري کې سونه زیاته وي، عام دکاندار ته ګټور وي، خپل معلومات پکې ډیر زیات لري. د ما 3-4 کاله سابقه کاري په مهاجرت کې وو، بیا هغې نه پس کابل ته سره راغلو. نو بیا نو موږ خپل ورونو سره مشوره کړه چې زه به چېرته یو دوکان ونیسم. نو بیا ما ته ورونو ویلې چې ته دوکان نیسې، ته سابقه کاري لري که نه؟ ما ورته ویلې چې تاسې ونیسئ، نور ځتي هغه د ما په غاړه. کله چې مو د دکان لوی کړ نو په کومو برخو کې مو ډیر مصرف وکړ؟ هم په ساختماني کې ډیر وسو، هم په خوراکه مواد کې وسو. په ساختماني کې په دې وسو چې چاته ډیر مشکل لرو، د خپل دکان ډیر خراب وو. نو موږ چاته لو سرم چپکه چاته جوړ کړي، زوګام هم که کاشیانی مونږ ولې ویترین سو، نجاری سو، د شیشه باب د شانس دغه کې ملاغسو. او بل علاوه په خوراکه مواد کې په دوه کې سرمایه‌گذاري وسوله. په دې دکان کې یوازې ته ناستې که نور څوک هم وي؟ دې کار په یو نفر باندې نه کېږي، موږ سره هم خپل یو ورور ده او 2 شاګردان موږ سره کار کوي. که اوس د سودا برخې ته راسو، څومره سودا کوئ او په میاشت کې څومره فایده ترلاسه کوئ؟ د میاشتې 3.5 لکه روپۍ دکانداري کېږي. فضل د خدای د میاشتې 50,000 80,000 80,000 هم ګټه لري. موږ ته ډیر زیات راځي، له خدای نه خوشاله یو د یو منوړه وته تر مېده روغان او سفرات بنو. درنو اوریدونکو، زه د دې خوراک فروشۍ یا د خوراکي موادو د دې دکان د یو مشتریانو سره هم خبرې کوم. کېدای شي لومړی تاسو خپل ځان معرفي کړئ او دا راته ووایئ چې ولې له دې دوکانه سودا اخلئ؟ زما نوم رفیع الله ملکزی، زه د کابل اوسېدونکی یم. زه دې لپاره دې دوکان ته راغلی یم چې د بېګا هغه لپاره بس بعضې شیونه چې موږ ضرورت ده کور کې، هغه شیونه غواړم چې کور ته یوسم چې د بېګا لپاره تیارې کړي. او موږ دا مشتري یم د پیسې. دا دوکان یې موږ کور سره نږدې ده او شی چې موږ دلته غواړو هغه ښار نه موږ ته دلته ښه ده. رښتیا هم چې دې کس ښه ټکو ته پام کړی و. د دقیقو سنجشونو په پام کې نیولو سره د خپل دکان له ګټې نه بل دکان هم جوړ کړی و. کمپیوټر مخکې د نړۍ تر ټولو لوی زنجیري سوپر مارکیټ په اړه یادونه وکړه چې د امریکا په هیواد کې دی. نو دا هم وایي چې دا سوپر مارکیټ په یو کال کې څومره ګټه کوي؟ تقریبا 409 میلیارډ ډالر. کمپیوټر 1 میلیون خلاص لکه کېږي، خو په دې نه پوهېږم چې 1 میلیارډ څو میلیونه دي؟ 0 میلیونه 1 میلیارډ کېږي. وې دا خو په رښتیا چې ډېرې پیسې دي. دا مارکیټ تقریبا د نړۍ په ټولو هیوادونو کې څانګې لري. په رښتیا چې کمپیوټر ښه معلومات وړاندې کړل. اوس به کیسه واورو. زه د کونړ ولایت سرکانو ولسوالۍ د زور مینوم دی. یو کال مې کېږي چې کابل ته راغلی. چپس خرڅوم جمعې کې، بیا ګرمۍ کې د جاله خرڅوم. دغه 3 میاشتې مو شو بس دلته کار کوم دی. بس ورځ کې 400-500 روپۍ ماته پاتې کېږي. د دې نه مخکې مې دکانداري و، دا خوراک فروشي دکان مې و. هغې کې پیدا نه وه، بس تاوان مې پکې کړی و او هغې کې دومره پیدا نه وه. اوس مې دا شروع کړی. بس هغه چې ما شروع کو لاول کال کې مې ګټه کوله، بیا په 2م کال باندې زه تاواني شوم. بس ما پرېغستو. کراچۍ مې خپل دی، دلته بنۍ کې مې وتاک دی. دا د ګرمۍ سیزن ښایسته وچلېدو. 400-500 روپۍ ماته پاتې کېږي. بس ژوند ښه تېرېږي. بس پلار هم دی، نورونه هم دي، بس هغې ولته خپل زمینداري کوي، دغه کوي. او زه دلته بس دغه کوم، بس غریبي دی. بس کور ته 10,000-20,000 روپۍ ولېږو، بس هغه هلته خوري، موږ یې دلته ګټو. دوستانو، که غواړئ د خپل کاروبار په اړه خپل کامیابی او ناکامې تجربې له موږ سره شریکې کړئ، په دې شمیره چې کمپیوټري پای موږ ته زنګ وهئ. 0-240-150-01. که د انټرنیټ اسانتیاوې لرئ، په دې انټرنیټ پاڼه کې زموږ دا او نورې ټولې تعلیمي خپرونې هم لوستلی او هم اورېدلی شئ. تجلا ټکی AF